مګر زموږ په حساب دی نه دی مړ سوی، دی حیات دی، اسمانو ته خدای پورته کړي. دا زموږ عقیده ده. پر دغه ځای به هغه عیسی علیه السلام به زه د ټوله دنیا لپاره یو نښاني جوړ کړم چې ګوره ستا رب څنګه دی چې بې له میړه خدای تعالی څنګه اولاد ورکړي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. د عیسی علیه السلام پیدایش د عیسایانو په حساب خو 25 دسمبر دی، اگرچه بالکل غلط دی او پخپله په دی کې هم بعض عیسایان وایي چې و دا غلط دی. البته زموږ د ځان دپاره او زموږ د اولادو دپاره باید چې موږ دې ته ور وښیو چې عیسی علیه السلام موږ په اسلام کې څونه رتبه لري او د ده پیدایش په قرآن مجید کې څنګه راغلی دی او د هغسې چې دی وفات سو پر هغه باندې موږ څه عقیده لرو. ولې د عیسایانو په حساب دی وفات سوی نه دی، وی وفات سوی دی، پدار سوی دی. مګر زموږ په حساب دی نه دی مړ سوی، دی حیات دی، اسمانو ته خدای پورته کړي. دا زموږ عقیده ده. پر دغه ځای باندې عیسایانو مسلمانان سره جلا کیږي چې یو دی وایي عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او بل بیا دی وایي هغه مړ سو. موږ ته یا قرآن وایي نه دی مړ سوی، قرآن وایي نه دی مړ سوی. نو بهرحال نن به په د اوله حصه کې دا درته وایم چې د عیسی علیه السلام پیدایش په سورة مریم کې الله سبحانه وتعالی ذکر کړی دی. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. وای بی بی مریم علیه السلام د دې په باره کې تاسې اورېدلی چې ما بیانونه هم کړي دي د بی بی مریم په باره کې علیه السلام چې یو پاکیزه یو مؤمنه ښځه وه، په ډېر په دعاو باندې دا پیدا سوې وه. د دې مور ښه ښځه وه، د دې پلار ښه سړی و، په ډېر دعاو دا پیدا سوله. بیا په بیت المقدس کې د خدمت لپاره ورکړله، په هغه ځای کې عبادت کوي. زکریا علیه السلام د دې کفالت کوي، د دې ټیکیره کوي. نو ډېره پاکه مؤمنه ښځه وه، نو چې الله یې تعریف کوي په قرآن کې، نو پاته چې سوله. نو دا یو ځای جلا غسل یې کوي. په دې حال کې جبرائیل علیه السلام راغلی. فارسلنا، الله تعالی وایي موږ ور واستوئ الیها روحنا معنا زموږ ملائکه. فتمثل لها بشرا سویا، د انسان په شکل کې ورته راغلی. نو چې ورته راغلی جې ورته وویله قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیه. زه د خدای پناه غواړم، نه کې شرم وکړه نه کې حیا وکړه، د خدای څه وبېرېږه. زه یو ښځه یم، ته یو نارینه یې، څه کوې دلته چې راغلې، د خدای څه وبېرېږه. وایي دی داسې سو که له کوچنۍ چوغکه دغسې سو، بلکل کوچنی سو چې دیول د خدای څه وبېرېږه. ده په جواب کې ورته انما انا رسول ربک. وایي زه خو انسان نه یم، ملایکه یم. لاهب لکی غلاما زکیه. وایي زه خو دلته راغلی یم زه تا ته اولاد درکم، زه تا ته اولاد درکم. جې دپاره راغلم. جې په جواب کې ورته وویل انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیه. وایي زما څنګه اولاد کېږي، نه زه واده لرم، در ننه ما ته یو نارینه لاس نه دی راوړی. ولم یمسسنی بشر، چا لاس نه دی راوړی ما ته، زه بدکاره ښځه نه یم، زه واده نه لرم، نو زما څنګه اولاد کېږي. ده په جواب کې ورته وویل قال کذلک قال ربک هو علی هین. قال کذلک معنا ول دغسې به وسي چې نه به ته واده لرې نه بدکاره عورت یې، کذلک بیا به هم خدای تا ته اولاد درکړي. سبحان الله. قال ربک هو علی هین، او ستا رب دا وویله هو علی هین، دا کار زما دپاره بیخي اسانه دی
چې زه تا ته بې پلاره بې میړه اولاد درکم. ما خو آدم پیدا کی بې پلاره بې موره، بې حوا مې پیدا کړله، نو ستا دپاره څه ماته مشکله دی؟ زه دا شیانو ته ضرورت نه لرم، زه ستا رب یم. و د دنیا نظام د حساب ما میړه و، ماینه و، اولاد دارالاسباب جوړ کړي دي، مګر زه خو رب یم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ځکه د یو شي فیصله وکم زه خو هم کن هغه کار وسي بالا. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. په بل ځای کې په قرآن مجید کې وایي دا سترګه نه ده، دا باڼوګان لړو لانجې کوي، په دغه عمر کې خدای تعالی کار وکړي. دا خو الله دی. وقال ربك هو علی هین. په دې ځای کې یو پیغام دا هم دی، صرف د الله قدرت صرف دا نه دی چې موږ و د عیسی علیه السلام سره د الله قدرت دلته دا هم دی چې موږ درواغ ونه وایو. ولې خلک د پیسو دپاره د رزق دپاره خطا ایسته کوي، درواغ وایي. نو الله تعالی وایي رازق زه یم. ولې دغه چمونه کوي؟ دغه کیسې صرف د دې دپاره نه دي چې موږ عیسی علیه السلام وپېژنو، د ده پیدایش وپېژنو، بیبي مریم وپېژنو، بلکې دا کیسې زموږ دپاره ذهنیت، زموږ د منټالیټي را جوړوي چې ګوره رازق الله دی، ګوره الله څونه کارونه کړي دي. موسی علیه السلام یې څنګه وساتي، عیسی علیه السلام یې څنګه پیدا کړي. په غار ثور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله څنګه حفاظت وکړي. د خپل قدرتونه چې دی په قرآن کې بیانوي، دا موږ ته وایي لا اله الا الله، چې بېله الله هېڅوک نسته چې نه ستا کار در جوړ کړي نه در خراب کړي. بېله الله هېڅوک نسته. نو دغه کیسه موږ ته دغه راشي او خپل اولادو ته یې وشو. نو بس دغه ورته ویله قال کذلک قال ربك هو علی هین. بیخي خدای تعالی وایي دا کار خو زما دپاره بیخي اسانه دی. ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وکان امرا مقضیا. الله تعالی وایي چې دغه عیسی علیه السلام به زه د ټوله دنیا دپاره یو نښاني جوړ کړم چې ګوره ستا رب څنګه دی، چې بېله میړه خدای تعالی څنګه اولاد ورکوي. ولنجعله آیة للناس. د ټول دنیا دپاره به یو نښاني کړي چې دا ستا رب دی، دا ټوله کارونه کوي. نو انشاءالله په بل ویډیو کې به ووایو چې دی څنګه الله سبحانه وتعالی پیدا کوي او بیا دته خدای تعالی د کلام چې د تقریر وکړي. قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. سبحان الله، څنګه خبرې شروع کړل، د غش کوشنیو د شیدو کوشنیو، مګر خبرې شروع کړه، تقریر شروع کړي. دا به انشاءالله په بله ویډیو کې وایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.